خلک وایي د امبولانس څه کوي څه کوو مونږ له شل ګوټ سړی خلک راولي ما ته یو سړی وي تاسو په دې مدرسو کې چاته ډاکټر پیدا کو نو ما ورته خفه کېږم خو موږ له څوک څوک راولي چې راولي نو پلار یې وایي دی کون ذهنه دی دی پالج زده دی د د لاس خپې کار نه کوي او دی ډېر ورانکاری دی زموږ یو ناظم صاحب و هغه له چې بچا ماشوم راوستو هغه سره وخندل وي ایلخه پاګلخانې ته دې راوستو هلکه زه د دې شل ګوټ نه حافظ قرآن عالم قرآن جوړ کما تا ماله د کمې پیسې راکړې دي چې ما ته ډاکټر نه دی جوړ کړی ما خو په دې 80 کاله زندګۍ کې پاکستان اول نمبر ته ورسو د پوره دنیا نه پاکستان ته خلک تبلیغ له راځي د پوره دنیا نه پاکستان ته خلک تجوید له راځي د پوره دنیا نه پاکستان ته خلک افتاء کورس له راځي د پوره دنیا نه پاکستان ته خلک علم له راځي او زه دعوې سره دا وایم برملا د حرمینو لس واړه امامان دا د پاکستان د علماو شاګردان مونږ ته وایي تاسو څه کړي دي مونږ څه کړي دي راځئ زه یو جلک درته وښیم 2022 د نومبر په میاشت کې د 57 ممالکو مقابله وشوه د انډونیشیا صدر وزیر اعظم ته سلام پیش کوم د انډونیشیا بچې پکې دریم نمبر راغی د انډونیشیا وزیر اعظم او صدر خپل جاز راوچت کو پلار او مور یې پکې ورله کېنول حرمینو کې په عمره وکړه شاهي پروټوکول سره هلته کې په شاهي هوټل کې میلمانه کړل بیا یې راوچت کړل په هغې رنوی باندې ورله جاز کېنو چې په کوم رنوی صدر وزیر اعظم او د بعض وزیر اعظم باندې کوزېږي بیا پوجي سلوټ ورته وشو بیا وزیرانو مشیرانو وسره سیلفیانې وخت کې بیا ورته ډالۍ پیش کولې پروټوکول کې هغه ماشوم کور ته بوتو ماشوم پکې دریم نمبر راغلی و په دغې مقابله کې د پاکستان بچې اول نمبر راغلی و د پاکستان بچې پکې اول نمبر و د پاکستان بچې فیسبوک کته چې هغې وطن کې خو دا پروټوکول دی زما د وطن خو نن آرمي چیف حافظ قرآن دی موږ ته خلک وایي تاسو څه کړي دي ما د آرمي چیف حافظ قرآن درکړی ما د ډریور حافظ قرآن درکړی د ملتان نه یو ډریور راځي اسلام آباد ته یو سړي ته انټرویو کړې ده چې زه ستا سره 2-3 پیرې لاړم ته څه وایي خبرې نه کوي وایي زه د قرآن حافظ یم چې ګاډی سټارټ کړم د ملتان نه اسلام آباد ته رسم 14-15 سپارې مې ویلي واپس چې راځم 14-15 سپارې الحمدلله موږ ډاکټران حافظان کړل موږ وکیلان حافظان کړل موږ ججان حافظان کړل موږ د پاکستان آرمی چیف حافظ کو موږ ته خلک وایي تاسو څه کړي دي ما په محدودو وسایلو دا کړي نو هغه ماشوم په انتظارو چې زما د ملک آرمی چیف به وایي چې زه حافظ قرآن یم زه به خپل شخصي جاز اوچتوم د پاکستان هغه جنگي جازونه به 15 جازونه یو طرف ته او 15 جازونه بل طرف ته بوزم په ټول سعودي باندې به ګلونه چانګم پکار وکنه و پکار چې صدر صاحب ویلی وی چې نه زما جاز ته به دا شرافت میلاویږي صدر وزیر اعظم ویلی وی چې نه زما جاز ته به دا شرافت میلاویږي هغه بچې چې د سعودي عرب نه د سرو زرو دومره ایوارډ ورسره و ستا د اسلام آباد په ایرپورټ کوزېدو د هغه د بیک تالاشیانې ستا د پاکستان مقتدرو خلکو کولی زما نه به نه جاړي چې ما خو تا شمله اوچته کړه 28 ملکونو کې مقابله وشو شارجه کې په اذان کې د پاکستان بچي وګټله په 2016 کې مقابله وشوه د سواد د 8 کالو ماشوم د 18 ملکونو مقابله وګټله 25 ستمبر ستا په ملک کې صدر هاوس کې تمامو خو کارکردګو کسانو والته ایوارډونه میلاویږي چا ښه رسۍ راښکلې ده چا ښه منډه والې ده چا ښه موټر سایکل چلولی دی چا ښه ویلینګ کړی دی څوک ښه ګډېدلی دی څوک ډمه ښه ګډېدلې ده ستا صدر هاوس کې هغه ته ایوارډ میلاویږي د سوات هغه بچې په انتظار ناسو اوس په ما ته د پاکستان شریف نه صدر هاوس شریف نه ما ته ټلیفون راځي چې راځه تا بچیه تا خو هم پاکستان ګټلی په 18 ملکونو کې
څوک ظالم پسې لاړ د پیو په بوتلو کې ولا زهر ورکړه